د افغانستان پخوانی خزینه پیلوټه نیلوفر رحماني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره لیدنه ترسره کړه. د افغانستان پخوانی خزینه پیلوټه نیلوفر رحماني له مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه څو غوښتنې هم وکړې. د افغانستان پخوانی خزینه پیلوټه نیلوفر رحماني چې په امریکا کې زده کړې کړې وې، په 2012 کال کې د افغانستان هوایي فضا لیکو ته راغله او په 2014 کال کې بیرته امریکا ته ولاړه او له یو نیم کال هڅو وتوانېده چې د امریکا اسناد واخلي او همالته میشته شوه. د افغانستان خزینه پیلوټه نیلوفر رحماني بیا د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه اوس وغوښتل چې د افغانستان د ښځو ښوونځي او انجونو پوهنتونونه زر تر زره خوشي کړي تر څو نړیوال یې په رسمیت وپیژني. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د بعضې غیر رسمي سرچینو له قوله چې تر اوسه رسمي تایید نه لري ویل کیږي چې د افغانستان خزینه پیلوټه نیلوفر رحماني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره لیدنه ترسره کړې ده او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه یې څو غوښتنې هم کړې دي. د افغانستان پخوانی خزینه پیلوټه نیلوفر رحماني چې په 2012 کال کې افغانستان هوایي فضا لیکو ته راغله او په 2014 کال کې بیرته امریکا ته ولاړه او له یو نیم کال هڅو وتوانېده چې هلته د امریکا د قبولۍ واخلي او اوس یې په طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې او غږ یې پرې کړی چې د افغان انجونو ښوونځي او د افغان ښځو پوهنتونونه خوشي کوي تر څو نړیوال مو په رسمیت وپیژني. تر اوسه د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد دا خبر تایید کړی نه دی او نه هم کوم رسمي تایید لري. نو د بعضې غیر رسمي سرچینو دا خبر خپور کړی دی چې تر اوسه BBC او یا هم کوم رسمي سرچینې تایید کړی هم نه دی. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.